چې ذکر د الله کوه که ژوند کوي ذکر د الله کوه که ژوند کوي خیال په لا اله کوه که ژوند کوي او هسې معاشرې ته شوملې مه شاربه هسې معاشرې ته شوملې مه شاربه ښه سپینه وینا کوه که ژوند کوي وینې ته اوبه وایه که ژوند کوي او سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوي په منیر بنیري پسې تاسو شاهین صاحب په دې بنیر کې د دې جواب ورکړی دی نو که دې مینوالو سره شریک کوي ستاسو به ډېره مننه ډېره مهرباني زه د یادونو په مازدیګر کې د ابوبکر صاحب ډېره شکریه ادا کوم چې موږ دا مقرره کړه او د سوات په دې رنګینو پیزاګانو کې موږ د وینا مقرره کړه زه ډېر زیات مشکور یم د دې د منیر صاحب ډېره مننه کوم کلام کې ډېر لوی خواږه دي خو دا خلک پرې نه پوهېږي نو زه اوس په هغې کې ما یو لیکلی دی جواب کې چې وینې ته اوبه وایه که وینې ته اوبه وایه که ژوند کوي سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوي نو هغې باندې ما یو لیکلی دی چې ذکر د الله کوه که ژوند کوي ذکر د الله کوه که ژوند کوي خیال په لا اله کوه که ژوند کوي او هسې معاشرې ته شوملې مه شاربه هسې معاشرې ته شوملې مه شاربه ښه سپینه وینا کوه که ژوند کوي او دا دنیا پانی ده د څو ورځو ده دا دنیا پانی ده د څو ورځو ده فکر د عقبا کوه که ژوند کوي او مه کښېنه په کور کې ډېر نادان به شي مه کښېنه په کور کې ډېر نادان به شي حجره کې مشغولا کوه که ژوند کوي او لاړ شه د تبلیغ د قافلې سره لاړ شه د تبلیغ د قافلې سره سنت ته مصطفی کوه که ژوند کوي او ای شاهینه قدر که د ځان غواړي قدردار چا کوه که ژوند کوي ډېر ښه زبردست وایي اوبو کې څه اثر دی که فضا نشه نشه ده اوبو کې څه اثر دی که فضا نشه نشه ده دا زه نشه نشه یم که دنیا نشه نشه ده او چاوی چې هلته مزه هلته ژوند ازغې ازغې دی چاوی چې هلته مزه هلته ژوند ازغې ازغه دی خو دا زه پې ډېر شیدا شم که وفا نشه نشه ده او پټ مخ لکه سپومی چې په وریځو کې راګیره شي پټ مخ لکه سپومی چې په وریځو کې راګیره شي ښکلا مې د نظر ده که حیا نشه نشه ده او حسین نظاري دي د نخترو په سایه کې حسین نظاري دي د نخترو په سایه کې شاهینه دنګو غرونو کې لیلا نشه نشه ده زه به بیا د خپل شاعرانو ملګرو ته یو افل وکړم وایي ملیکه اشنا د چا په زلفو غزل ملیکه ملیکه اشنا د چا په زلفو غزل ملیکه راشه چې اشنا د دې دوران خبره سپینه کو نن چې د قاضي د تورویجن کتاب په پاڼه کې خپله چې د اوښکو د ګریوان خبره سپینه کو نو زه منیر بنیري صاحب یو ډېر ښکلی کلام چې معاشره کې هغې ډېر ښکلی ښکلا موندلې ده او خلک یې تعریف کوي خو موږ دا وایو چې موږ د خپل نوي نسل ته یو داسې سبق ورکړو چې هغې آج کې بچې کل کې باپ که دا نن ماشومان سبا به پلاران جوړېږي چې دوی وختو چې د خپل کلچر د پښتو د دستورونو د دین نه پوره واقف شو ډېره مننه ګرانو کتونکو قدرمندو شاهین بنیری تاسو واورېدو زموږ به کوشش وي چې د مختلفو ځایونو نه د مختلفو شاعرانو سره د یادونو مازدیګر نه تاسو ته راشو تر روان پروګرام پورې موږ ستاسو نه اجازت غواړو د الله په امان